حضرات سے تبلغ مرکوم میں 400 تیار دیدار شہدت تطابق اولاد دیتی حضرات سے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونظم أولنا چرته بمان چرته وریږي توغندي په مونږه چرته وریږي توغندي په مونږه پردي جنګونه د دنیا دي چې راځي په مونږه زمونږ غرونه نخترونه چې ناونه وسو زمونږ ښکلي سندریزه ابشارونه وسو دا مو حجرې دا مو کورونه جوماتونه وسو هسې جنګونه استعمار چې راکړي په مونږه پردي جنګونه د دنیا دي چې راځي په مونږه چرته بمان چرته وریږي توغندي په مونږه منم چې وبه طالبان خو د جومات طالبان خپل سبقونه یې ویل به د حدیث او قرآن دوی خو به نه قتلول چېرته د الله بندګان د هر طرف نه یې نازل کړه لیوني په مونږه چېرته بمان چېرته ورېږي توغندي په مونږه پردي جنګونه د دنیا دي مونږ په چا پسې جنګونو نه ورغلي نه یو مونږ د منطق او د اصولو نه وتلي نه یو امن پسند یو نړۍ هسې پېژندلي نه یو تش د دروغو تهمتونه لګوي په مونږه پردي جنګونه د دنیا دي چې راځي په مونږه چېرته بمان چېرته ورېږي توغندي په مونږه او سر دې په خپله خاوره د ملکونو ترهګر نه منو د امریکې او د نیټو دلته عسکر نه منو مونږ په سرونو باندې پره د چا سر نه منو هسې ځانونه به په اور کې اوسېږي په مونږه پردي جنګونه د دنیا دي چې راځي په مونږه په خپله خاوره د ملکونو ترهګر نه منو د امریکې او د نیټو دلته عسکر نه منو مونږ په سرونو باندې پره د چا سر نه منو هسې ځانونه به په اور کې اوسېږي په مونږه پردي جنګونه د دنیا دي چې راځي په مونږه چېرته بمان چېرته ورېږي توغندي په مونږه زما د خاورې وسایلو کې چلونه جوړ دي په کور دننه هم بهر ورته جامونه جوړ دي په خپله خاوره همېشه راته جنګونه جوړ دي نو دلته د چا کله کېدو د پښتاني په مونږه پردي جنګونه د